علیکم ملګرو. افغانستان او د انډیا چې کوم میچ شو، انډیا ټیم دغه میچ وګټو په ډېر غټ مارجن سره، په ډېر غټ شکست افغانستان ته ورکړو. دغه میچ انډیا په خپل نوم باندې کو. که موږ وګورو په دغه میچ باندې مطلب محمد نبي او نجیب زدران چې کوم دی، هغې ته چې دا میچ ډېر څنګه جوړ شو، یاره چې 340 سکور هدف به نجیب الله زدران او محمد نبي ورکړي. ځکه چې مخکې نه خو تقریبا چې 15 اوورو کې هغې دواړه راوځي، هلته هم اورونه نه شو لوبولی. چې کله ورته 8 اووره پاتې، هلته دی دواړو ځای دی، مطلب هاټ هیټران دي، مطلب دلته د دوی بیټینګ ډېر زیات کار کوي، دلته هم نه چلېږي. نو دی به کوم ځای کې چلېږي؟ محمد نبي له خو مکمل ریټایرمنټ پکار دی چې هغه په ځای باندې باید نوی لوبغاړی راشي یا بل سینیر لوبغاړی راشي دلته بیټینګ وکړي. او نجیب زدران چې دی خو مکمل اوټ اف فورم دی. تاسو ته ما په ویډیو کې وویل چې سم وخت دی، اکرام علي خیل وخت دی، څه سکور خو به وکړي که نه. خو دغه دواړه ډېر زیات اورفون دي. پرون چې دی د نجیب زدران او د محمد نبي د وجې نه چې دی دغه سکور کم شوي دي، ولې چې نورو بیټسمنانو خپله ذمهواري ادا کړې وه. عصمت الله شاهدي، عظمت الله عمرزي، مطلب په سټارټ کې رحمت شاه ښه بیټینګ کوي، خو خیر نن ونچېدل. عصمت الله شاهدي پکې ښه بیټینګ وکړو، رحمت الله ګربز چلیږي په دغه میچ کې ونچېدل. خو مین دوه پلیران چې دي، محمد نبي چې ته په کال کې یو سلیزه یا نیمه سلیزه یا چې ته کم سکور راوړی، نور هغه اوټ اف فورم دی، بولینګ بس صرف دغه بولینګ پاتې دی. نو هغه خو چې مکمل ریټایرمنټ واخلي. او په دغه ورلډ کپ کې خیر زه تاسو ته یو بله خبره کوم چې حشمت الله شاهدي چې کوم بولینګ چلوي، کوم بولینګ لین چلوي، دغه حشمت الله شاهدي د بولینګ په دغه چلولو باندې نه پوهېږي. بیټینګ کې دې وي پاتې دي شي، بیټینګ کې خو کیپټنسي چې حشمت الله شاهدي پرېږدي او محمد نبي ته یې فی الحال ورکړي. چېرې حشمت الله شاهدي خو هسې په کیپټنسۍ کې اوټ اف فورم روان دی، مطلب بولینګ چلولی نه شي. دا راشد خان که تاسو ته ویم، راشد خان 2 اوور نه پاتې شو. بل راشد خان دی په دې ټیم کې راولي چې میچ ختم شوی، میچ د افغانستان د لاس نه وتلی. نو په کار اصله که څنګه چې مجیب زدران په نوي بال باندې سپین کولی شي، راشد خان ورلډ کلاس بالر دی، هغه هم کولی شي چې باید هغه په داسې ټیم کې راولي، داسې سچویشن کې راولي چې افغانستان ټیم مطلب خراب وي، نو دا ډایرکټ راشد خان راواچي. نو راشد خان د 20 اوور نه 15 اوور نه 6 اوور نه پس راشد خان دی راواچي. نو هلته خو میچ تللی افغانستان باندې تقریبا 180 سکور 200 سکور شوي، بیا خو افغانستان د لاسه میچ تللی دی. په کار چې راشد خان په داسې میچونو کې چېرې بیټسمین ولاړي، سیټ بیټسمین مطلب روهیت شرما سیټ شو، وراټ کوهلي سیټ شو، روهیت شرما سیټ شو، وراټ کوهلي وروسته راووتو، ډایرکټ په راشد خان راواچي. او راشد خان په چې مسلسل چې راشد خان ټکېږي هم که نه، خو دنیا ورلډ کلاس بالر دی، خامخا وکټ راویستی شي، روهیت شرما یې اوټ کړو. نو مطلب دغه کیپټنسۍ کې مې دی، او په مطلب نجیب زدران او محمد نبي کې چې محمد نبي او نجیب زدران بیخي مکمل اوټ اف فورم دي. پرون ورته 8 اووره 10 اووره پاتې وو، دلته په کار ده چې کنډیشن افغانستان داسې کړی وی چې 300 نه برابر هدف یې انډیا ته ورکړی وی. دغه نور بیټسمنانو خپل ذمهواري ادا کړه او دوی دواړو ذمهواري چې دغه خپل ځای کې پاتې وه هغه یې ونه کړله. او رابه شو عصمت الله شاهدي کیپټنسۍ ته چې هغه کیپټنسي نشي کولی، بولینګ لین چې کوم دی هغه نشي چلولی. راشد خان په ډېر زیات لیټ راولي. اوس هم د راشد خان 2 اووره پاتې شو، په 8 اوورو کې 15 سکور وکړي دي، 2 وکټې یې اخیستې دي. نو دغه زموږ نظر د افغانستان او سریلانکا د میچ په اړه باندې. تاسو راته هم خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ. زموږ دغه ویډیو سره لایک هم کړئ او زموږ یوټیوب چینل سره هم سبسکرایب کړئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. ویډیو نور ملګرو سره ضرور شریک کړئ. زموږ پیج د سره فالو کړئ. د کرکټ تازه معلوماتو لپاره ښه وخت ته غواړم. د الله په امان.